أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أو كلچ دوی یوزیشی د مؤمنانو سره دوی منګهم ایمان راوړې دي. حدیث ایتونه ګوره موږ سره مخکې تیر شي خو هغه د عام منافقانو مبارک دا اوس هغه منافقان دي کوم چې په يهودو کې منافقانو مو چې دنه يهوديانو او په ظاهر کې مؤمنانو ته موږ مؤمنانو دا اوس دغه تذکرہ ده. وإذا خلا بعضهم إلى بعض أو كلچ بجدا شو باز د دوی د بازو مشرانو سره چې کله به دیو بل سره ملاو شو قالوا غيب ورتوي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم آيات سبحانه دي مؤمنان ته خبري چې الله خوري دي تاسو ته. الله أكبر. دا يهوديان چې بکله ملاو شو د منافقان د مؤمنانو سره وي منګه خو جی ایمان راوړل دي په تورات کې د دې پیغمبر تذکرې شتي په تورات کې داشتي په تورات کې داشتي به خپل مشران ته منګه ایمان نه راوړل هغه ته ایمان نه راوړل خو ظالمانو نو لاړ شي هغه ته دا خبرې کوي چې په کتاب کې دادي او دادي انجام بسره وزي ګوره ليحاجوكم به عند ربكم انجام بداشي چې دوی به جګړې کوي تاسو سره په نس درب تاسو افلا تعقلون ان تاسو عقل نلري قیامت پورز برته وي الله به مخ کې وي چې تاسو نو ویلي چې په تورات کې دادي او دادي ویلو د تاسو دا خبرې کوي دا ته مو بیانوي. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أين پوئی دا يهود چی یقینا الله پوئی باغسا چی دوی پټي او باغسا چی دوی ښکار کوي. الله وی کته سودا خبري پټي کې مؤمنانو ته ونه کینو ولې ماته پته نه دس الله وی زخه به خبر يم اوس په دوی کې دا خو مولیانو حال له مولیانو بسیجل کو اولنی ډله مولیانو هغه به غړي وړي هغه خبرې د الله به غړي وړي کړي. دویم په دوی کې بل ډله د منافقانو و دریم ډله په دوی کې د امیانو د امیان چاته ام پړو ته ویل کی چې نه د مولیان دي چې کتاب باندې دوی بخپل نه پوي دا صرف امیدونو په روان دي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني او باز د دوی نام پړ دي چې نه پويږي په کتاب باندې مگر روان دي په خواهشات پسې. وانهم الا يظنون او ندي دوی مگر ګمان کوي په ګمانونو پسې روان دي منګه چې خلک یو منګ به جنت ته ځو منګ به دا کوم دا کو الله وي بده کې پسې روان دي نور ندي خبر نه د تورات نه د انجیل نه د بل کتاب نه. ابدوی کې بل بیماری دا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بس تبعید دا کسانو د پاره چې لیکي کتاب خپلو لاسونو ثم يقولون هذا من عند الله بیا وی خلقو ته چې دا خدای الله د طرف ندي. دومره ظالمان خپلو لاسونو به کتابونه ولیکل او خلقو ته به وی د سری وی دا خدای الله طرف نه کتاب راغله ولی به دا کار کو ليشتروا به ثمنا قليلا د دې د پاره چې واخلي باغی باندې لګا دنیا د پاره ظالمانو دا کارونه کوي. فويل لهم مما كتبت أيديهم بس تبعید دوی لرا د وجه داغینا چې لیکلي دي لاسونو د دوی. وويل لهم مما يكسبون او تبعید دوی د پاره داغینا چې دوی کم څه ګټلي دي د حرام پیسې ګټلي دي د لاسه دوی تباشو او د څه چې دوی لاسونو لیکلي دي د لاسه تباشو. وقالوا أويدي لن تمسنا النار إلا أياما معدودة اتشرب النار رسي من تور مگر يوسور زي شمار ليشوي داوس دوی بل عيب الله بياني جنتي بزام پورې خاص کړو او دا حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام بخاری امام نسائی دا حدیث راوړل دوی به دا خبره کوله منک جهنم ته لاړو شو نو سلويخ تو رجل بزو بیا ومنګ راوځو خدي سلويخ تو رجل به ولې زی دا به مغوي دا وی زمونږه مشرانو هغه د سخی بندگی کړي وا
نو هغه عذاب الله موږ لره کوي سورځي سلوي خورځي بیا موږ جنت ته لازم راځو الله وی ته پوښو کا قلت ورتوایا اتخذتم عند الله عهدا ايت سني ولید د الله سره لوز الله ته ګورې ویلي چې تاسو به دې شي جنت ته فلن يخلف الله عهدا نبيا خو هیڅ خلاف نکي الله د خپل لوز ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې تاسو وای په الله باندې هغه چې تاسو په نه پويږئ ان دا کوم خبرې چې تاسو کوئ دا تاسو د خپل ځان نه جوړی کړی الله خو تاسو سره دا لوز نه کړی تاسو به جنت یا به سورج د پر په جهنم کې ځان خبرې په الله باندې جوړی کړی د سینې د الله وای الله اوس ګور حقیقت بیانې چې خبره د دې چې انسان عمل سکی سکار کوي دې ته الله وی زګورم دا نه چې يهودي دي کې نصراني دي نو ځکه سوي بلا دي سینه د الله وی چې يهودي دي يهودي به جنت ته ځي او نصراني دي يهودي به جنت ته ځي یا بنځ نه دي سینه من کسب سیئه بلکې چا چې وکړه ګناه واحاطت به خطيئته او راګیر کو دې دغه ګناه تر دې چې مړ شو عبد الله ابن عباس وی دلته مراد د شرک الله وی چې شرک کو او دی شرک راګیر کو د مرګ پورې مطلب سره مرګ پورې راګیر کو یعنی د شرک باندې مړ شو توبه ونويستا فاولئک اصحاب النار نهم دا کسان والدی هم فيها خالدون دوی بپاغي کی همیشه والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی دي اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دوی بپاغي کی همیشه واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل او کله چې منګه غستي و مضبوطه وعده د بني اسرائيلونه الله له وزن غستي یا خو الله د دوی نه له وزن دي چې غستي چې د دوی په جبه موسی عليه السلام سره یا د چې تورات چې چاومنو خو مطلب درې چې لو وزو کو چې زبد الله حکم منم لکه اوس موته قران منو نو قران باندې ایمان مطلب دی چې تعالی وزو کو چې په قران کې چې سدي زما په دې باندې ایمان دی او زب په عمل کو نو د الله استاد الله سره کو پاسل کی نو ځکه الله دوی ته دا وی کله چې منګه واغسته مضبوطه وعده د بنی اسرائیلونه یوسف خبرو وعده الله دا غوی ناغسته وا هغه داوا لا تعبدون الا الله چې بندگی بنه کوي مگر دی والله وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره بخي ګړه کوي وذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا او اي خلق تخيست خبري واقيموا الصلاه واتوا الزكاه او پابندی د مانځ کوي او ور کوي زکات الله د دنیا د لوزونه واغستو چې تاسو به یو به توحید منئ د مور پلار سره بخښه کوي د خپلوانو سره بخښه کوي د یتیمانانو سره بخښه کوي د مسکینانو سره بخښه کوي او خلکو ته به خیسته خبرې کوي خیسته اخلاق به ساتي د منځ پابندی به کوي زکاتونه به ور کوي ثم توليتم إلا قليلا منكم بيتاسو واوري دي دي لوزننا مگر لكسان وأنتم معرضون ومن شتاسو إعراس كونكي وإذ أخذنا ميثاقكم أو كلتي واغستا منك مزبوط وعدستاسنا لا تسفكون دماءكم شنبتو يويني ديوبل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أو نبو باسيزانون أخفل دكورون أخفلنا يعني يوبل بدخفل كورون نو باسي ثم أقررتم بيتاسو إقراركم وأنتم تشهدون أو تاسو قوايي دي آیتونو د پویدې د پاره په دې خبره ځان پوه کوي مختصر داري چې په مدینه کې د يهودو درې ډلې اوسېدي
بنو نضیر، بنو قریظه او بنو قینقاع. دوی به سجل کو، دوی دغه ډلو کوم عرب چې هلته وو مشرکان دوه غټي قبیلې اوس او خزرج، کوم د جانصار ویل کې به چې وروسته ایمان راوړ. بعض يهود د دې یوې قبیلې سره ملګری شي په مدینه کې او بعض د نور سره ملګری شي. بیا به د يهوديانو سجل کو، د يهوديانو خو ډېر خباثت په دوی کې، نو د عرب د مشرکان به د یو بسر جنگول، د اوس او خزرج دوی راګرم کړو، دوی راګرم کړو، یو بل به په جنگ وروستو. نو الته دي يهوديانو د یوې ډلې سره ملګرتیا کړې، د سړي بلې سره کړې ده، نو بیا به غویم لازم جنگ راتلو. نو د جنگ په دوران کې به د خپل يهوديان وجل او یا به قیدیان کول، حالانکه الله غوی د دینه من کړو چې یو بل بنوجني او نه به یو بل د کورونه وباسي. الله وی ګور تاسو د الله وس کړو او تاسو اقرارون کړو د دې خبرې چې او موږ به د الله په دې خبر باندې عمل کوو، خو نتیجه سره وته ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، بیا تاسو دغه کسانی چې تاسو وجنی خپل ورونه، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، او تاسو باسی یو ډله ستاسو نه د کورونو د هغوی نه، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تاسو مرسته کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابله کې په ګناه او په ظلم کولو باندې. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، او کراشي دا خلق تاسو تقیدیان نو تاسو جرمانه ورکوي دا هغوی، وهو محرم علیکم اخراجهم، حال دا دی چې حرام شوی دی په تاسو باندې وستل دا هغوی. امید دی چې تاسو به خبره پوه شوي کوم چې د یهودو باره کې مو وي، هغه دی چې دوی به خپل یهودیان به وجل، ځکه چې هلته خو به دوی د هغه یوې قبیلې په مرسته کې راوتي، په مقابل کې چې به کوم یهودی د مشرک سره و هغه به پکې مړ کو یا به سجل کو، هغه به قیدي کو. نو بیا به جرماني پیسې به را جمع کولی، ټول یهودیانو به پیسې را جمع کولی د دغه یهودي د آزادولو لپاره. ولې ګوره الله دوی ته ویلو چې یو خو به یو بل نه وجنئ، دویم یو بل به د کورونه نه وباسئ، دریم که تاسو کې څوک قیدي شي نو ټول به پیسې ډکوي او دی به رازادوي. ښه دا دوه حکمونه دوی ونه منل، یو بل به نه وجنئ په دې عمل ونه کو، یو بل به د کورونه نه وباسئ په دې عمل ونه کو. ښه په دې به عمل کو، قیدي به رازادو، ټول یهودیانو به پیسې را جمع کولې او بیا به قیدي رازادو. وجه څه ده؟ دا هم ګوره دوی دینداري نه وه، په دې کې به وهنه کوله، ځکه چې د پیسې چې به کله د مشرانو را جمع کولې دا خو به ډېرې پیسې را جمع شوې او قیدي به په لږو باندې رازاد شو. نو په دې حکم باندې به هم عمل دې دپاره نه کوو چې الله راته ویلي دي، په دې به هم عمل دې دپاره کوو چې په دې کې څه دي، په دې کې پیسې وهل دي، مال به خوړو حرام، ځکه په دې باندې عمل کوو. الله ورته وایي نو تاسو چې د قیدي اوس رازادوئ، الله ورته وایي ما خو په اصل کې په تاسو دا نه ده منع کړې چې تاسو به دې د کور نه وباسئ، تاسو به یو بل نه وجنئ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ایا نو تاسو ایمان لرئ په بعض کتاب او کفر کوئ په بعضې څه باندې، یو مسله منئ او بله نه منئ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، بس نه ده بدله د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه، الا خزي في الحیات الدنیا، مگر شرمندگی ده په ژوند د دنیا کې. ويوم القيامة وپورز د قیامت يردون الى اشد العذاب، دوی به واپس کړي شي سخت عذاب ته. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله نا خبر دا عملونو نه چې تاسو یې کوئ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، دا کسان دی چې اغستی دی ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې. فلا يخفف عنهم العذاب، نسپک بنکړی شي د دوی نه عذاب. ولا هم ينصرون، او نه به د دوی سره مرسته کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب، او یقینا منګه ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب نه مراد تورات ته. الله وی منګه موسی علیہ السلام ته تورات کتاب ورکړو. وقفینا من بعده بالرسل، او را لګلیو موږ داغه نو ورسته ډیر پیغمبران. وآتینا عیسی ابن مریم البینات،
او منګه ورکړي و عیسی زوی د مریم علیه السلام تخکارا دلیلنا وأيدناه بروح القدس او مضبوط کړو منګه په پاک روح سره روح القدس نه مراد جبريل ان الله چې موږ دغه مرسته کړو د عیسی علیه السلام مضبوط دلایل مضبوطی معجزې ښکار دلیلونه مولا ورکړو او دغه شمرسته به کوله روح القدس یا جبريل علیہ السلام دی ګور يهودو کی بیماری سوا الله غوس بیانې دومره ډیر پیغمبران تلو دوی ته خو دوی شي جل کړي افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم بس هر کله چې براوړو تاسو ته یو رسول هغه دین چې نه بخو خوزلونو تاسو استکبرتم نو تاسو بلوی وکړه چې کله به پیغمبر دې مسله بیان کړه چې هغه به دوی نه خوخه دوی د خواهشاتو په خلاف نو لوی به شروع کړه چې چلو کو ففريقا كذبتم نو یو ډله د پیغمبرانو تاسو دروغ جن کړه وفريقا تقتلون او بل ډله تاسو وجلا بعضو پیغمبرانو ته وي تاسو دروغ جنې او بعضو پیغمبرانو سیل کړو هغه وجل بل بیماری په دوی کې داوا اوس بل بیماری دوی کې داوا چې ځان ډیر لوی غنو او وی زمنګ دي پیغمبرانو دی علم ته ضرورت نشته منګ په خپل د علم ډکیو من د علم لوخي وي سم وقالوا قلوبنا غلف او وی بدوی زمنګ زړونه د علم نډک دي موږ ته ضرورت نشته د علم او موږ ته ضرورت نشته د وحي موږ په خپل علماء الله ویننا بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړي دی الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی فقليلا ما يؤمنون بش ډېر لکسان په دوی کې ایمان راوړي ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله د طرفنا قرآن چې کله راغی د يهودو ته مصدق لما معهم تصدیق کون کې د دا کتابونو چې د دوی سره دي وکانو من قبل او دوی مخکې د دې قرآن يستفتحون على الذين كفروا چې غختبه فتحه د الله نه په مقابله د کافرانو کې دې مطلب دا دی چې کله د پیغمبر نو راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د قرآن نو نازل شوی نو دی يهودو با هغه مشرکانو ته دا خبره کوله کوم چې په مدینه کې اوسېدو وي صبر وکي اخرنه پیغمبر روان دي او موږ په هغه ایمان راوړو او دا غسر په مقابل دا غسر په مرګرتیا کې به موږ تاسو سره مقابله کوو تاسو به وجنو تاسو له سخت عذاب درکو نو دا دعاګانې به کولې یا الله پیغمبر زر راول چې موږ د مشرکانو سره جنگ وکړو ګور دومره د پیغمبر پیژندو خو شي چلو چې کله د پیغمبر راغی الله دې دې سي گمراهي نه مونږ ټول لري ساتي چې سره حق پیژني او بین مانی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بس هر کله چې راغی دوی ته هغه شی چې دوی پیژندونو انکار وکړ دا غینا بهونه منو پیغمبر او نه قرآن ومنو حالکه دوی دعاګانې غوښتي وي الله زری راولي خداولي الله بو څنګه وجه ذکر کی روانه فلعنة الله على الكافرين بس لعنت الله دی په دې کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم بد هغه شی چې دوی خرڅ کړل باغی سره ځانونه خپل دوی خرڅ کړل ځانونه خپل په یوشي باندې پسیږي هغه اصلي دین پرېخو او دا کاری شروع کو ان یکفروا بما انزل الله چې کفر بکې دوی په کتاب چې نازل کړي دی الله ولی انکار کوي دی کفر نه بغیا ان ينزل الله من فضله د وجد کینینا چې ولی نازل الله د خپل مهربانینا علی من یشاء من عبادی باغ چا چې وغواړي د خپل بندگانو نه ولی الله د پیغمبر په عربو کې راولي ولی په قریشو کې راغی دا په من کې ولې نه راتو په بنی اسرائیل کې دومره پیغمبران راغلي دي په کار دا چې دیم راغله الله وی د دې کینې د لس دوی ایمان را نوړو
فباءوا بغضب على غضب بس اختش والدوی پا غضب دا پاسد بالغضبنا وللكافرين عذاب مهين او خاص كافران لرعذاب ذلیل کون کے دے وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړي په کتاب چې الله نازل کړی دی قالوا وی دوی نؤمن بما انزل علينا من ایمان لرو په کتاب چې نازل شوی دی په من باندې ويكفرون بما وراء او دوی انکار کوي دا کتاب نه چې ما سوا د ندی وهو الحق مصدقا لما معهم او حال دا چې هغه حق دی تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې د دوی سره دي مراد قرآن دی یعنی کله چې دوی ته ویل شي چې په قرآن ایمان راوړي دوی وایي نه من خو صرف په هغه کتاب ایمان راوړو کوم چې په موږ نازل شوی دی الله وی دوی چې موږ په تورات ایمان راوړو او انکار وکړي دغه قرآن نه حالکه دغه قرآن تصدیق کوي د دې تورات چې یو د رښتینی کتاب د رب العالمین سره آشنا خبرې دي نو به څنګه راګیر کړو ګوره وی دوی خو داوا کوي چې موږ تورات منو خو تورات هم نه مني څنګه قل تورتوایا فلم تقتلون انبیاء الله من قبل نتاسو ولی وجل پیغمبران د الله مخکې د دین ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو ایمان راوړونکي په تورات باندې ولی په تورات کې درې چې پیغمبران مړ کیس نو هغه خپل تورات هم نه مني خدا به سي یو باندې جوړ کړو چې موږ په دې قرآن باندې ایمان نه راوړو چې موږ سره خپل کتاب شتي ولقد جاءكم موسى بالبينات او یقینا تاسو تراغله موسی علیہ السلام فخکارا دلیلونو ثم اتخذتم العجل من بعد بتاسونی وسخه په بندګۍ سره ورستو د تک د موسی علیہ السلام نا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وی شرک کو د ظلم دی کنه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أو كلچ من واغست مضبوط وعدستا سنا ورفعنا فوقكم الطور او چتكم منغستا سود پاس طور غر من مخکې دی وضاحت کو خذوا ما آتيناكم بقوه وی منګه ونی سیدا کتاب چې من درکړی دی تاسو ته پتاقت واسمعوا واوري یعنی دا خبره عمل پیو کی او وری قبول کی وی منی خاوی جواب سو کو ظالمانو قالوا يا وي سمعنا وعصينا من واوریدو منګې نمنو اې خبره کوم من واوریدا خو عمل پینې شو کوله څنګه په خلق او دا خبره نه کړی چې موږ په عمل نه کوو الله کو په زړونو عالم دی کنه دا خبر هغه څوک کولای شي چې علام الغیوب والله علام الغیوب الله وی سید چې بظاهر کې دی ویلو چې موږ دا کتاب منو خو کې وی نه منو وجه سوا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او سکولای شه دې په زړونو د دوی کې محبت د سخي په سبب د کفر د دوی یا او ننوتی وا په زړونو د دوی کې مینه د سخي په سبب د کفر د دوی اده د سخي هغه محبت هغه د دوی په دې زړونو کې سم هغه غلې شه دغه وته به دي سي آسان نه ځکه دا خبره ساتي چې کلمې وسړې په ګناونو کې ډېر وخت تیر کی نو دا ګناونه د په زړه کې د ناسرو کې به داګه راوړې ده د الله په توفیق سره کی د الله په توفیق عمرستنی ډېر ګران دی ځکه چې هغه زړه بیا کسه غوړي هغه سره چې عادت نه الله دوی په زړونو کې د سکی هغه مینه سم نه نوتی او سکلی وې د زړه هغه مینه راخو دی قلت ورتوایا بئس ما یأمرکم به ایمانکم بد هغه چې حکم درکې تاسو ته باغی سره ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان لرونکي حجیب دا داون کولوي جنت صرف د چا دی جنت یهودیانو دی دا خبره مخکیم تیر شو الله په سن آشنا امتحان را وست رب العالمین په دې انسانانو باندې خپو ہے قلت ورتوایا ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله
کچرته ایستاسو د پاره کور د آخرت په نزد الله باندې خالصه من دون الناس سوچا سوا د نور خلقنا کور د آخرت یعنی جنت کدا جنت پرشتیا صرف ستاسوی فتمنوا الموت نتاسو ارزو د مرګو کوي یا غختنه د مرګو کوي ان کنتم صادقین کتاسو رښتینی راځي ټول بروزو او دا به وایو ای یهودیانو تاسو مروزي مسلمانان موږ به مروزو او دا به وایو چې یا الله موږ باندې مرګ راولا بس که مرګ راغی بیا تاسو اسیم جنتیانی خو زی به جنت ته کنه الله په دې امتحان راوستو چې زه مرګ غواړی زه کته سنرانی مباهله وکي تاسو اسیم جنت ته ځی کنه جنت دعوه کوي تاسو جنت ټیکداران د ځان جوړ کړی ویلار به جنت ته نه ولن يتمنوا او هیڅ ریدو یارزو د مرګ نه کوي ابدا همیشه د پاره وری بما قدمت ایدیم فسبب دا عملونو چې مخکې لګلې دي لا سنو د دوی د خپل ځان خبر دي کنه چې موږ دې ظلمونه کړی دي د الله نه د منلې د پیغمبر نه د منلې والله علیم بالظالمین او الله په دې په ظالمانو باندې په دې ټولو کې د بیماری ده په يهودو نصارا او مشرکانو کې هغه داده ولا تجدنهم احرص الناس على حياه او خامخاتب امید لرا ډیر رسناک د خلقنا په ژوند د دنیا ومن الذين اشركوا او دا کسانونه چې شرک کړي دي ټول رسناک دي د دنیا د ژوند غواړي کاغه يهودي کاغه نصارا دي او کاغه مشرکان دي يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وخي هر یو کس د دوی نکاش چې عمر ورکړي شي د تزر کاله یره چې وګد عمر په دنیا کې پراته الله تعالی نشنا خبر وکړه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر او نه دې دغه عمر خلاصون کې د لره د عذاب نه کو عمر ورکړي شي زر کاله تیر 2000 تیر کئ لزر کاله تیر کئ خو به هم دغه عذاب لذي والله بصير بما يعملون او الله لدن کې دې دا عملونو چې دوی کوي خدا به وی کدا وحي چرته اسرافیل لوړې نو بیا موږ ایمان راوړو خو وسولې نه مني وی دا خو جبريل لوړې دا وحي او جبريل زمونږ په نیکونو باندې عذابونه راوستي دي نو زمونږ دغه سره طبيعت نه لګي رسول چې حق نه مني هغه سي باندې جوړي الله جواب کوي قل تورتوایا من كان عدوا لجبريل سوق چی دشمن د جبريل عليه السلام نو هغه تبادي او الله ملائکه ټول اسرافیل له ک جبريل له ک میکائیل له نو دوی کې د میکائیل وحی راوړي نو دا بخي ولوي دا جبريل چې د سره زموږ طبيعت نه لګي زموږ پلان نه کوي عذاب دا شی باندې جوړی کړي او په دې کې یو روایت خو موږ تفصیل نه کوو نه موږ به تفصیل کړي خو مختصر دا چې دوی دا خبره وکول وي ک میکائیل وحی راوړي موږ به منلې خو جبريل راوړي ځکه نه منو الله ویننه جبريل سم معمولی سو خو نه دی فإنه نزل على قلبك بإذن الله بس یقینا نازل کړي دا قران ستا په زړه باندې د الله په حکم سره جبريل سره ځنه قران نه راوړي بلکې د الله په حکم دا قران راوړي او نازل کړي دي مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کې دي دا کتابونو چې مخکې د دین دي وهدى او هدایت او بشرى للمؤمنین او زیر دي د پاره د مؤمنانو من كان عدوا لله سوق چی دشمن د الله وملائكته او داغ د ملائکو ورسله وجبريل وميكال او د رسولانو داغ او د جبريل او د ميكائيل عليهم السلام فإن الله عدو للكافرين بس يقينا الله دشمن د کافرانو دي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
او یقینا من نازل کړی دی تا ته ښکارا آیتنا وما يكفر بها الا الفاسقون او انکار نه کوي د دین مگر کسان چې ډیر نافرمان دي او كلما عاهدوا عهدا ايو هر کله چې دوی لوزو کی او لوز نبذه فريق منهم نغرزي دا لوز یو ډله د دوی نه بل بیماری په دوی کې دا چې لوزونه به نه پوره کول کله الله سره به لوزو کو به ماتو کله انسانانو سره به لوزو کو هغه به ماتو بل اكثرهم لا يؤمنون بلکې اکثر د دوی نه ایمان وروړي ولما جاءهم رسول من عند الله او هر کله چې راغی دوی ته رسول د طرف د الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې د دوی سره دي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نغزار کوي ډلې دا کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یعنی تورات ته ورکړی شوی دی دوی غزار کو کتاب د الله کتاب الله کتاب د الله وراء ظهور مرست د شاګانونه كأنهم لا يعلمون گویا کې دوی نه پويږي وجدي کې دوه معنی د نبرتي چې یا خو دوی قران شاته غزار کو یعنی وینه منو دا خو واضح ده اوتل کتاب تورات دوی ته ورکړی شوی دی دغه کتاب ولا راولګي تورات والا او قران شاته غزار کو کانهم لا علمون لکه دوی چې سره پته نه چې د قران تذکره خو به تورات کې شوی یا مطلب دا دی چې په حقیقت کې دوی تورات شاته گزار کو په قران چې دوی ایمان رانوړو نو په تورات ایمان رانوړو ځکه چې تورات وته وي په دې پیغمبر ایمان راوړ او دوی نه راوړي نو چې کله دوی د تورات و نه منل او په دې پیغمبر ایمان رانوړو نو صرف د قران نه منکر نشو بلکې د تورات نه هم منکر شو کله چې دوی د حقيقي دین د الله پرېخو الله په جادوګانو کې اخته کړو بیا په جادو کې پراتو او ودا جی د سليمان عليه السلام دین دی واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او دوی روان شو هغه سپسی چې لوستل به شیطانانو په زمانه د بادشاہي د سليمان عليه السلام کې اپاو کې دي سليمان عليه السلام په دور کې چې هغه د بازو جادوګرانو نه سزا یې غویل ورکولنو دا غوی هغه کتابونه کوم د علم کتابونه چې د جادو د ایتاغستو د خپل تخت لاندې یې خودو به چې کله سليمان عليه السلام مړ شو د دنیا نه لاړ نو د شیطانانو سجلو کو د خلکو ته وی سليمان عليه السلام چې دومره غټه بچی کوله د جادوګرۍ د لاسه کوله جادوګرو وی دلیل به سره تاسو لار شي دغه تخت راوالی او لاندې غزه وکني وشم د جادو کتابونه تل پراته دي خلک چې له غزه کولاندې کتابونه پراته دي جادو خخاوي سليمان عليه السلام چې دومره زورور بچی کوله دي د لاسه کوله نو وی په جادو به روان شو يهود بم داوي وی جادو خو سليمان عليه السلام من تقول ذکر من باب سروان الله وی وما كفر سليمان او کفر نو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا مگر شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر چې خود به خلق تجادو ودین دا واضح شو چې جادو خو از د کول د کفر دی ځکه چې الله وی شیطانانو کفر کړو جادو به خلقو ته هو وما انزل على الملكين او هغه چې نازل کړي شی په دوه ملائکو باندې ببابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت د دوه ملائکه لره لګلو د انسانانو په شکل کې په عراق کې او خار دی چې هغه ته بابل ویل کی په دې بابل خار کې د دوه ملائکه لره لګلو د یو نوم هاروت او د بل ماروت او دوی به خلکو ته جادو هو د الله امتحان دی ویسلو چې دا څنګه نو الله امتحان دي سره ولي لکه ګوره دا ابلیس الله پر خو دی او په هغه وخت کې ابلیس الله ته ویلو کوم ټیم کې چې سجده ونه لګوله چې زبستا د بندگان گمراه کوم او زبدا کوم بیا الله پر خو دی ولی الله پر خو دی ځکه چې دا امتحان دی نو دا شند د دوه ملائکه چې الله راولېګل نو دام د الله امتحانو
وما يعلمان من أحد أو غيب تعلم نوركوه الشاتا حتى يقولا ترديتي وبويدوانو إنما نحن فتنة يقينا منستاسو دفار امتحانيو فلا تكفر نكفر مكوي پکولو د جادو سرا قاول به ګوره سړی ته وي چې څوک هم په دې دوه ملایکو په شرالو او دا به وي چې موږ تاسو نه جادو زده کو نو خصپا به وته وي چې ګوره کفر مکوي منګ یو امتحان یو چې سړی به اصرار وکړي چې نه زه کفر ته تیاری مو د جادو مې زده کوم خو جادو مقصد دی فيتعلمون منهما ندوی بزد کولو دغه دو ملائکونا ما يفرقون به بين المرء وزوجه اغسا چې جدائی به راوسته پاغي سره په میز د سړی او د خزه داغه کې درجه دګرانو غټ کار دی خزو خاون په منځ کې جدائی راولي د کوډي منترم دي د پاره کوي نو دوی بدا کار کوو وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله او نودوی ضرر ورکون کی بدی سره چاته مگر په حکم د الله دین د واجی شو چې جادو اثر کوي خو په حکم د الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دوی بس د کول هغه چې ضرر به ورکو دوی ته او فائدہ به نه ورکولا فائدہ نشته به دیګو نقصان دي جادو کې ټول نقصان پروت ته فائدہ به کې نشته ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق او یقینا دوی پویدل چې چا واغستو جادو نو نبی غلره په آخرت کې سبرخه ولبئس ما شروا به انفسهم او خامخا ډیر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړی دي یا چې دوی خرڅ کړی دي باغې سره خپل ځانونه لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پویدي ولو انهم امنوا واتقوا او کچرت دوی ایمان راوړې او د الله نه یریدي لمثوبة من عند الله خير نخامخا بدل د الله د طرف نه غوړه د دوی د پاره لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پویدي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تقولوا راعنا مويتك دراعنا دا حاصل دی دا دی چې دی يهودو بيدبي کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او هغه دي چې راعنا ټکه بدوی راعنا خو به صحابه کرامو استعمالو صحابه کرام چې کله خبره کوله وی راعنا مطلب چې یا رسول زموږ لګ لحاظ وک او موږ ته دا خبره بیاو ک موږ پوه نشو دې لپاره به دا ټکه استعمالو خو صحیح معنی ده خو دي يهود ظالمانو وسیل کو دوی په پیدا جبل لګی شي کګه کړه او دا به وی راعینا وی دا زمونږ شپنکې دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی دا زمونږ شپنکې دی خو څوک خو په نشو خو دوی په جبل پیتاو کړه راعینا نو دا ټکی نه به غلطه فائدہ واغسته الله مؤمنانو ته چې تاسو دا ټکی مکمل پرې دی لا تقولوا راعنا مو اي راعنا ټکی وقولوا انظرنا واسمعوا او اي لفظ د انظرنا یعنی پیغمبر اې د الله پیغمبر موږ ته وګوره واسمعوا واوري دا خبره قبول کړي دلته فائدہ به ذکر کو مختصر دا باز خلک د پیغمبر د نوم سره د حضرت او حضور د ټکی استعمالي نو دا نه دی پکار وګسړه د زما عقیده برابر ده او زه دا نیم چې پیغمبر حاضر ناظر دی زید ادب نه موږ صحیح ده ته د ادب نه حکم چې قبر پرسته یا د عقیده چې پیغمبر حاضر ناظر دی هغه ته غلطه فائدہ اخلي نو چې کله باطل پرسته غلطه فائدہ اخلي ته ټکی مکمل پرې ده لکه څنګه چې يهودو د دې ټکی نه فائدہ غسته غلطه نو الله صحابه کرام باندې مغه ټکی بالکل بند کو وللكافرين عذاب أليم او د کافرانو د پار عذاب دې دردناک ما يود الذين كفروا نخوخي كافران من أهل الكتاب ده كتاب والونا ولا المشركين وند مشركاننا أن ينزل عليكم من خير من ربكم دا خبره چې نازل کړي شي پتا سو باندې څه خیر د طرف در بستا سنا وګوره دوی حسد ته الله اهل کتاب او مشرکان دا نه خوخي چې الله پتا سو باندې څه خیر نازل کړي
والله يختص برحمته من يشاء او الله خاص کوي په خپل رحمت سره چا لرچی وغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند لوی مهرباني دی ما نسخ من آیه کچرته من منسوخ کو یو آیت او نسیها یا هیر کو اغستانا وصلی بلا مسئله بیانی یهودو اعتراض کړو چې دا کې دی نشي چې په شریعت کې دی یو آیت منسوخ شي او مسله دی منسوخ شي نسخ ستوي دا منځان له تفصیل دی ذکر کړی دی په عام درسونو کې او د تفسیر په تفسیری درسونو کې دلته اوس موږ تفصیل نشو کوی ودا چې یو مسله په شریعت کې او الله غ مسله ختمه کی دا په بل راوړي دي ته نسخ وي يهودو دا نشي کېده الله وینه کېدی شي کچرته یو آیت الله ز منسوخ کم یی هیر کم تانه هیر ول مطلب دی چې هغه آیت منسوخ شي حکم ختم شي او آیت ختم شي نأتي بخير منها او مثلها نراولو من غور داغين يا بشان داغي ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آيتنا بويجي يقينا الله فارس باند قادر دي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض آيتنا بويجي يقينا الله دا غد پارا باچائی دا اسمانون او دا زمکی دا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتی تاسو لرسیوا دا اللہ نا سوک دوست او نمددگار ام تريدون ایتاسو غواری ان تسألوا رسولكم چی تپوسنو کئی دخپل پیغمبرنا داوس موجوده یهودو تا اللہ وی خوی تاسو دا غواری چی دا دی پیغمبرنا تپوسنو کئی یعنی زمان دا پیغمبرو تا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما سئل موسى من قبل لك سنجي تبوسون شيء د موسى عليه السلام نددين مخكي حتى سدي سي اعتراضونه کول وای لك سنجي موسى عليه السلام کړي ومن يتبدل الكفر بالايمان او سوق چې کفر واخلي په بدله د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل يقينا دي گمراه شدني غلارنا ود كثير من أهل الكتاب وخير أهل كتابنا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا دا خبره ارمان دي چې تاسو واپس کی ورستو د ایمان تاسو نه کفر کوونکی ډیر اهل کتاب دا خبره خوخی چې مونږه د ایمان پریدو والعیاذ بالله او کفر کو او واوړو د دوی د مذهبونو او د دوی د دین ته ولي حسدا من عند انفسهم د وجد كنينا د طرف د نفسونو د دوینا من بعد ما تبين لهم الحق ورستو د دین چې ښکار شوی دی دوی ته حق فعفو واصفحوا نو معافي کوي او مخړوي د دوی د سزا نه دا باو کې دا مسلو چې کله لا جهاد احکام نور راغلي جهاد لا نو لازم شوی نو الله وی بس مختي واړو معافي ورته کوي حتى ياتي الله بامره تردي چې الله برا ولي خپل حکم هذا الجهاد حکم بالله راوي ان الله على كل شيء قدير يقينا الله بارشي باند قادر دي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه او پابندي د منځ کوي او ور کوي زکات وما تقدموا لانفسكم من خير او هغه چې تاسو یې مخکې لګي د خپل ځانونو د فائدې د پاره د نیک عملنا تجدوه عند الله وبمومیا غد الله سرا سچم تاسو کوي نیک عمل د قیامت پر ورځ باغ تاسو ملوي ان الله بما تعملون بصير یقینا الله باغ عملونو چې تاسو کوي لدن کې دي وقالوا لن يدخل الجنة او ويدوي جهجر بداخل نشي جنتا إلا من كان هودا او نصارى مگر اغسوك يهوديان يا نصارى تلك امانيهم داد دوی ارزوگانی دی بے دلیل خبری دی قلت ورتوایا هاتو برهانکم راولی اخبل دلیل ان کنتم صادقین کچرت تاسو رشتینیئی بلا بلکه من اسلم وجهه لله هر اغسوک چاچی تابیک اخبل مخلاتا وهو محسن وغنیک عملی یعنی چاکی چی توحیدی او عمل
په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې د جنت ته ځي دا نه چې يهودي به او نصراني به ځي فله اجره عند ربه نو دې لپاره اجر د پنځ درب ده ولا خوف عليهم او نبي سير باوي باندې ولا هم يحزنون او نبدوي غم جنکیږي په دې باندې درس ودرو په یوسل 12 نمبر آیت باندې باقي به ان شاء الله په روان درسونو کې پوره کوو الله دا قرآن زمونږ لپاره سفارش کوونکی وګرځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين